خو افسوس دا دی زمونږ ډېر خلک دا نه پېژني ناموس رسالت دا څه ته وایي ګستاخي رسول نه پېژني برای کرم د الله د نبی دو زندگی وی دوا یو زندگی و مکی مشکلاتو تکالیفو پابندیانی وی یو مدنی زندگی و مدنی مکی زندگی کی د الله په نبی باندې پابندیانی وی اذانی علی الاعلان نشو کوله کومه مدرسې چې جوړه کړې وه هغه خفیه مدرسه وه علی الاعلان یو کار د الله نبی نشو کولی نو هلته هم د الله د نبي سره ظلم شوی د الله د نبي سره زیاتی شوی دی خو دا یوه خبره کول غواړو په مکه کې چې د الله د نبي سره پاور نه و نو د الله د نبي د پوست چا وکړو صرف دا یوه خبره کوو د الله د نبی اوله بیزتی د نبی کریم سلام نږدې تره ابو لهب د الله د نبی دوه دشمنانو یو داخلي دشمن یو خارجي دشمن داخلي دشمن ابو لهب خارجي دشمن ابو جهل خلکو به د ابو الحکم وي او د الله نبی د ابو جهل وي د الله د نبی اوله ګستاخي اوله بیزتی دا ابو لهب وکړله د هغې تپوس الله تعالی په خپله وکړو په قرآن کې الله اعلان وکړو تبت یدا ابي لهب الله و ای ابو لهب زما هغه محبوب چاند سے تشبیح دینا یہ کہا انصاف ہے چاند کی منہ پر چاہیا حضرت کا چہرہ صاحب ہے هغه امام الانبیاء او هغه پسې رد بدویل او تا دا الفاظ استعمال کړه لهذا جماعت نصارى اليوم نو ابو لهب ته الله تعالی په خپله خیرې وکړلي دواړه لاسونه دي تباه او برباد شه نو همدغسې وشوله بیماری پې راله اوبه بوی دې خوته درې ورځې پروت و لکه د مردار سپي یا د مردار خر په شان ده څوک یې ښخولو ته تیار نه و او خپلو بچو یې چا له پیسې ورکړلې یو کډه وه یو کنده وه هغې ته یې ورګزار کړ امام قرطبي لیکي په لرګي ورټېل و او یا یو دیل یې بوته او داسې یې ودرو او کاڼي پې ور واچول په کاڼو کې پټ کړ دا د هغه مرګ و ښځه یې همدغسې وه بدبخته نو اوله بیزتي د الله د نبي چا کړې ده ابو لهب دویمه بیزتي د الله د نبي د ابو لهب زوی دی د الله د نبي زوم دی عتبه د هغه الله نبي ته وویلې لا تجئني ولا اجئك وطلقت بنتك لور مې دله طلاق کړه زما که به نه راځي ستا که نه راځم فسلته د الله تعالی نبي ګریوان ته لاس ور واچو نو د الله نبي ته خیرې وکړې او د الله نبي ته دا خیر اللهم سلط علیه کلبه خدای پاکه دا خبیثو دا پلیتو په ده باندې سپی او ازمری مسلط کړي ګوره په ازمري کې حیا شته ښه ازمری د حیواناتو سردار دی کله چې یوسف علیه السلام ورونو کوهي ته ګزار کړو کمیس یې وله راوړه ویل پلاره دا هغه ستا بچی چې دی هغه ازمري خوړلی یعقوب علیه السلام ته ویل عجیبه خبره ده ویل که تی نه منې کمیس یې ولراوړل دي کمیس یې مله ورکړو دا دلیل دی په اینو باندې سور دی ویل عجیبه خبره ده دا څرنګه چرمخ دی کمیس یې روغ دی او یوسف علیه السلام یې خوړلی ویل چرمخ به دله راولو لاړ یو بوډا چرمخ یې راوستو ویل ای پلاره ته زما خبره نه منې دا چرمخ دی او ستا زوی خوړلی نو یعقوب علیه السلام ته ویلې چرمخ عجیبه خبره ده زما زوی دی یوسف علیه السلام د هغه په هډوکو ته خوله والې ده چرمخ څه وایي نه من خوردم نه خورخواری هم دیگر لحوم انبیا بر ما حرام است چرمخ وایي ای د الله نبی ای یعقوب علیه السلام نه من خوړلی دی او دا ضمانت به درکو په مخ د ځمکه چې کم یو چرمخ دی دا لیکل موږ درکوو چې یوسف علیه السلام یې نه دی خوړلی خو ویل یوه خبره ده زموږ عقیده دا ده چې د پیغمبر زامن دروغ نه وایي د دې نه ښکاره شوله د مفتی صدام صاحب او د ډاکټر حیات صاحب سرپرستی او د هغې په مشرۍ کې د تحصیل بیازو نه یو بله غټه قافله راله موږ هغوی ته خوش آمدید او هرکلی وایو او د ټولو ملګرو خدمت کې درخواست دی چې دې طرف ته کرسۍ خالي دې طرف ته راوړئ شاته د اوبو انتظام شوی دی استقبالي والے ملګري هلته دي لہذا اول ځای اوبه څکئ د هغې نه بعد بیا راځئ
نو چرمه خو ته وایي موږ دا یوه خبره معلومه کړله په ثبوت سره موږ ته دا پته وه چې د پیغمبر زامن دروغ نه وایي خو په دې علاقه کې د پیغمبر زامن دروغ وایي موږ به د دې کلي نه کډه کوو په کوم ځای کې چې دروغ ویله کېږي څوک چې دروغ وایي کتابونه لیکي فرشتې ته یو میل تښتي اوس ټول خلک دروغ وایي زمري وویله چې په دې علاقه کې د یعقوب علیه السلام زامن دروغ وایي د پیغمبر زامن دروغ وایي موږ په دې کلي کې نه اوسېږو نو په هغه زمانه کې قانون دا و ماده دا وه ارټیکل دا و چې په کوم ځای کې به چا دروغ ویله ځنګل زمري به هلته نه اوسېدله او اوس ټوله ورځې خلک دروغ وایي ټوله ورځې د لکړ مېلې له چې ورشي که د سوچه دروغ خرڅېږي ښه سوچه دروغ نه برای کرمه دویم ظلمه دویمه ګستاخي په مکه کې د الله د نبي سره چا کړې ده خپل زوم کړې ده د ابولهب زی کړې ده درېیمه بېعزتي درېیمه ګستاخي د الله د نبي ولید کړې ده ولید هغه د الله نبي ته پیغور وکړو وایي ستا بچي نشته بچي د الله په نبي پسې رد بد ویل الله تعالی یې جواب وکړو بعضې خلک وایي دې کافرو ته خیري شته او که نشته کافر ته خیري الله کړي نوح علیه السلام کړي موسی علیه السلام فرمایي الله یؤمنو خدا ایمان ته نصیب نه کړي او د الله نبی فرمایي اللهم علیک بعتبه وشیبه وابن ربیعه نو د الله نبی هم خیري کړي موسی علیه السلام کړي دي هر پیغمبر کړي الله هم کړي او تی نه کې نو د اوباما د تره دوی که نه خیري هم ته صرف نه کې اوس خو دې نه نور کار خو نه کې توره خو نه راخلي او خیري هم ته نه کې نو معلومیږي دا چې اوباما د ناسکه پلار دی او د هغه مور چې ده د هغه ښځه چې ده دا د ناسکه مور ده اراده دې نشته نو کافر په درې قسمه دی خبره ختمو یو مطلق کافر دی لکه هندو سیک پاکستان کې اوسېږي که نه اموالهم که اموالنا و دماؤهم که دمائنا او یو مرتد کافر دی علما پیژني مقصد لرازم یو زندیق کافر دی زندیق کافر لکه قیدیانی روجه نیسي مند کوي اوابین کوي اشراق نه کوي لکه اره قصه کوي اره د اره قصې سره کافر دی ولې کتابونه وګورئ علما پیژني روحاني خزائن هغه فرمایي نعوذ بالله اول نبی په مکه کې پیدا شو دویم نمبر په قیدان کې پیدا شو دویم نمبر لیکي زه د الله تعالی زوی ما دریم نمبر لیکي الله زما سره زنا وکړه او دې خبیث پلیته یو ځل د رنډۍ سره شپه تېره کړله او سهار کې ویل بېګاله مې داسې شپه تېره کړې ده لکه د خدایجي سره مې چې شپه تېره کړي الله ته کنځل کوي پیغمبر ته کنځل کوي نو د قیداني چې ډاکټرو علاج به نه کوي د قیداني چې هوټلو خوراک به پکې نه کوي درې قسمه کافر دی نو دا هغه کافر دی دته زندیق کافر وایي نو اخري خبره دا ده ولید بن هغه مغیره چې کله پیغمبر اسلام پسې رد بد ویلو الله یې جواب ووی په لسو خبرو باندې هغه مور له راغی ویل مورې نهه خبرې د مسلمانانو پیغمبر کړي دي په ما کې شته پخوا به کافرانو دروغ نه ویل ښه اوس بزرګان دروغ وایي مور ته ویل مورې یا راته رښتیا ووایه الا اضرب عنقک دا مرۍ دې سټ دې ګزارمه ما وژنمه دې رښتیا راته ووایه نهه پیغمبر خبرې د الله نبي کړي دي په ما کې شته یوه وګوره تا ته به پته لګي چې زه د چا نه پیدا یم نو مور ورته ویلې بچیا ویل داسې خبره ده ستا پلار خو نسا مشکل شانته و او ورونه دي نه او مال ډېرو زه لاړم یو ځنګل ته یو د بانډه شي د بزو والا او د ګوډو والا د هغه سره مې زنا وکړله ته د هغه دی پیداوار یې بیا یې ومنله چې او د الله نبي چې ما ته ویلي دي چې کله د پیغمبر بېعزتي کوي دا یاد ولره دا به د دې خبرې نه خالي نه وي ته په حقیقت کې هغه ته ووایه نورې خبرې نه وایي نور دلایل نه کوو خو د مور دا ریکارډ یې راته ووایه دا د کم دی نه دی نو دا یقیني خبره ده دا ثبوتي خبره ده چې دا سړی به د دغه طرفه دا کنیکشن